د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې درې معلولې خویندې او یو ورور په خپل کور کې د صابون جوړولو کارځای جوړ کړی دی او له دې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. 22 کلن محمد عمر چې 15 اولادونه، یو سپین ږیری پلار او درې معلولې خویندې لري، په خپل کال کې صابون جوړوي او بیا د خپل کلي په دکاندارانو پلوري. د صابون وړه کارخانه مې دلته جوړه کړې او دلته صابون نه جوړوم. د دې هو دا د صابون جوړولو کار خو ما ډېر وخت یاد کړی، خو د وسایل به نه وو، پیسې به هم نه وي چې راوړی مې، خو دا یو څو میاشت کېږي چې دا کار هم شروع کړی دی. د دې په خاطر باندې چې دا خپله ورځنی ژوند په دې باندې روان کړو، پورې کړو. بیبي کلثوم د محمد عمر معلوله خور ده. هغه د خپلو دوه نورو خویندو سره په ګډه د خپل ورور سره کار کوي. وایي د زده کړو کول یې لویه هیله ده، که زمینه ورته برابره شي نو خپل ارمان به یې پوره کړي. زما ورور چې دغه کار یې زده کړو، بیا دلته یې کوو، بیا موږ هم یې زده کړو. موږ هم څه کار کوو، خو د کار دغه نشته دی چې سلکشن مواد یې راوړ، په هغې باندې اوس بیا لګي. د ده سره موږ داسې کار کوو چې زموږ هم دا کار یې زده شي او د ده هم کار یې زده شي، نو موږ سره ځکه دغه چې دې څه همکاري وکړو، د دې یوازې په هغې هم دغه نه کېږي، زموږ د ورځني حالات به صحیح شي. ولې نه موږ چې سبق مې تعلیم هم کړی او دغه به موږ ته وظیفه به هم لاسته راغلی وي. د دغه معلولینو سپین ږیری پلار د خپلو اولادونو په دغه کار خوښ دی. هغه له مرستندویه ادارو څخه غواړي که د وسایلو د کمښت ستونزه یې حل کړي، کار به یې ښه او د افغانستان نور ولایتونو ته به هم صابون د پلور لپاره ولیږي. حکومت موږ ته داسې زمینه برابره کړي چې دا اوزار ته موږ ډېر ضرورت دی. مخکې ما وویل چې نن سبا نړۍ ټول عصري شوې ده او زیات د صابون اوس په کارخانو کې په ماشینونو وځي. موږ دغه ساده صابون جوړو او دې کلي کې دغه زوی زما خرڅوي او په خپل داسې جوړوي، خو هر صورت باندې دا ښه خلک خوښوي، دغې برابر دی، خو دومره ده چې دغه شان اوزار یې کم دي، ډېر کم دي. صابون جوړولو دا طریقه محمد عمر له نن پوره 10 کاله وړاندې له یوې خارجي موسسې زده کړې او وروسته یې هماغه فارموله په خپل کور کې خپلو درې خویندو ته هم ښودلې ده. وایي نورو ته د لاس غځولو پر ځای په خپلو مټو وګټئ. محمد لایق سامون، سیمه نیوز، کونړ.